یو مجاهد سر ته کوم ورونو هغه زلمی نومېدی دې د یو چا سره واده کوو د خپلوانو سره ډېره علاقه یې درلودله او بیخي په ذوق موافق واده و او هغه واده چې د طرفینو موافقت کېږي دا ډېر ښه نتیجه ورکوي د واده شپه یې وه نو اوس لاغله د ښځو نوم اخیستل دومره عیب هم نه دی شرعاً د مسواس هم د ښځو نوم نه خو د چا نوم معتبره نه دی خو موږ او تاسې افغانانو کې هسې یو ننګ درېدلی دی چې د ښځې او د مور نوم یې واخلي بس زاری چې پړک لوی غم پرې جوړ شي نو دا جلکۍ نازنینه نومېدله د نازنین سره یې واده شو زلمي واده مراسم و د واده شپه یې وه نکاح وتړل شوه مجلس ختمېدو کې دی د آخره لحظه ناست دي نو دا نیکري زیار څوک په لاس وهي دا په دې کې ناست دي چې ملګري راغلل وایي چې موږ ځو عملیات ته الحمدلله په دې مجلس کې هم ډېر زمري مجاهدین هم ناست دي څوک پېژنم او که څوک نه پېژنم نو دا صحنه به دلته کړ ما یې ولیدل د به په لسګونو لیدلي نو واده شپه د نکاح وتړل شوه اوس لازمه دا ده چې دی لاړ شي خپلې محبوبې سره او خپل د ژوند ملګري سره باید مخامخ شي یو ځای کښېني هلته لاړه چې ملګري راغلل ویل چې زلمیه خدای په امان موږ لاړو ځاني عملیات شوې ده موږ ځو دغه ته غزني ته ځو د سپین کالي اغوستي ګلان یې په غاړه کې پراته دي سر ګروپ دی دی ویل زه به نه یم تاسې ځئ ویل و همداسې فیصله شوې ده چې ته به نه یې موږ به ځو موږ پاتې کېدی نه شو ضرورت دی همدې دپاره چې فلانکي ځای کې حمله کېدونکې ده موږ یې مخې ته ورځو ویل نه زه به ځم هر څه ورته ویلي پاتې شه پاتې شه ده ویل نه دا ګلان یې له غاړې وغورځول همدې سپینو کالیو سره روان شو چې روان شو نو ښه هغه وخت هلته موږ تاسې وطن کې لونګۍ راواچېدې په هغه سم کې زمونږ سم کې نو ښه شخه لونګۍ مې تړلې ده د لونګۍ سره و زري خولې سره و د سپینو کالیو سره و لاس یو نوکري دی او نوکري پاتې شوې وګرځېدې دی وګرځېدې لاړه نو موږ دواړو مجلسو ته تللی شو نو هلته لاړه خپل ښځې ته ودرېده ویل نازنینې زما ارمان تر سره شه نکاح مې وشوه واده مې وشو درسره خو زه لاړم که راغلم زما ښه دی او که رانغلم زما په تمه کښېننې کېدی شي بخت دی موږ له بله ما بېرته غواړي حیرانه پاتې یم چې هغه زمري هلته شول چې خپل ودونه تېرو خپل د ښځو نه تېرو د نکاح شپه یې تر کړه دا مړه تباه شو همدا زلمی ولاړ نور پکې نشته دی لاړه نازنین سره ودرېدو نازنین ورته غږ وکړ ویل چې زلمی زه د ښه انتظار یم زه به د په انتظار کښېنم پاتې به شم لاړه تقدیر ورسره د حنظله معامله وکړه اولین کس چې شهید شي زلمی اولین کس زلمی شهید شي په تاسف سره چې د هغې مړی راډوړ مړی حکومت یې وړغوته ډېر وړه دی دا پروني مجاهد مې چې څه کیسه کوله پرون ما دې هم ته ویلې خبر راغی وایي چې مجاهد شهید شي خالي ځلې وکړې ډېر زمری مجاهد و تنکۍ یې نه کو د ژوند نه هېڅ شیان نه ولیدلي باور وکړه چې نه سره به کېناستې تا به ویل چې دا رسول الله صلی روزلی دی په هغې روژې د امت په فکر کې و حیرانه پاتې شو سپین ږیري منحرف شو ډار پکې راغی سپین ږیري بوډا دي داسې ډارېږي له مرګ نه داسې ډارېږي له امریکا نه چې الله عیاذ بالله خدای یې ترې جوړ خدای یې ترې جوړ کړه امریکا ته چې خبر کړې چپ چې اوس به د دې ځوانانو نه څه زیات دي ستا وې کار دې ضد دی خدا زلمي مرګ یې کړی و د دا یېرو چې امریکا څوک ده یو د بوسو خدای ورته ښکارېده موږ به همدې ته مه پرون لاړو ته الله تعالی څه نصیب وکړي هغه شهید یې راوړو په تقدیر معامله ونه کړه خبیثو امریکایانو بوته شهید هم لاسته رانغی لاړه دوی ته مور ته دې راوړه چې مورې مبارک دې شه زوی دې لاړه الله سره جسمن روح لاړه جسمن او روح لاړه بعضې خلک دې خو روح یې دې جسم پاتې جسد باندې به چغې کېده کې وایي ستا زر چې خبره شوه دوم ځل سجده د شکر وکړه یا الله شکر چې ما زه در باندې دومره ګران وم زما زوی د دومره ښه خیره چې جسم دې ورته واخېسته روح دې دا د الله نظام دی داسې زمرۍ میندې لرو خو خدای چې دا میندې داسې مورګانې وي داسې ښځې لکه نازنینو امریکا ارمان به دې ګورته ویسې امریکا ارمان به دې ګورته ویسې انګلیس ارمان ته به دې ګورته ویسې منافقو مرتدو خبیثو څېرو دا پارلمانونه دا انتخابات دا کاندیدونه من ګورته ملګري کړي والله که ارمان پوره شي بالله که ارمان پوره شي ارمان نه پوره کېږي چا چې خپل آرزو چا چې خپل ارمان د کفر په ملګرتیا کې د کفر په موجودیت کې او د خدای نه په بېزاري کې لټولی هغې ارمانجن جهنم ته تللي دي او چا چې تعهد کړی د خدای سره چې یا الله ستا د نظام نه غیر بل نظام نه منم ستا د قدرت نه بل قدرت ته سر نه ټیټوم ستا د خدای نه بل خدای نه منم هغې به سر لړي کامیابه الله ته ورځي هغه به لکه مصطفی او نسیم چې دې پېژنم او په سلګونو شهیدان ور چې تاسې پېژنئ همداسې به الله ته ورځي سر به ټیټی نه چاته
هغه به چاته د غلامۍ سر نه کوي هغه خپل سر سجدې الله ته کېښودی الحمدلله چې ورونه وویلې چې په سینې یې ټولې مرمۍ خوړلې وې په ټټر یې مرمۍ خوړلې وې هغه شعر یې را ژوندی کړو چې که په ټټر مرمۍ خوړلې نه وم مورې بیا مې شیدې د پاک وجود مه بخه هغه تاسې اورېدلي دم بمبې وبخلي الله جسما او روحا ومنه جسما او روحا او دا مجاهدین به ډېر کوي چې جسما او روحا الله ومني الله ته جسم هم لاړ شي او روح هم لاړ شي پرېږده چې امریکا ټانګ لاندې واچي پرېږده چې ټوټې ټوټې چې خپلو سپو ته یې واچي الله عز وجل ته هغې نه ښایسته جسم او ښایسته څېره ورکړي خو زلمی شهید زلمی پاتې نه شي شهید شي جسم یې بوته روح یې بوته الله سره جسم امریکایانو واخیسته ټانګ پسې وتړو چېرته و چېرته چېرته نازنینه ورته کېناسته نازنین چې واورېد ونه کړ چپ شو ویل زه خو د زلمي سره واده ته ماتلم او زلمی زما خوښ و زما د ژوند ملګری و تره زوی مې و او خوښ مې و بیخي وړکې ورته لوی شوي وو زه بل واده نه کوم ډېرو خلکو ولمسوله چې خیر دې شرعن دا ناسته انتظار ښه نه ده دا ورونه واورئ چې انتظار ښه نه ده د جنګ په مراحلو کې په صحابیاتو کې داسې قضیه شوي چې یوه ښځه 5 شپږ ځلې کونډه شوې ده اووم مېړه یې کړی دی 4 ځلې کېږي شرعن دا کراهیت هم نه لري بد کار هم نه لري دا کوټه شوله په کور کې ډېرې ډېرې چې مېړه سره شپه تېره شي ډېرې ډېرې چې لاس په لاس ولګېږي صرف هم د خدای پاماني ورسره وکړه په سر ورته لاس کېښود لاړه وګورئ اوس تقدیر د دې کاذبو څېرو بدبختانو څه کوي دا جلۍ کېناسته د مجاهدو د مور په نامه د مجاهدو د کور په نامه اکثر مجاهدینو یې عزت کوو ټولو خلکو پېژندله چې دا د فلاني نامزاته وفات شوله چې د دې کاذبو شیطانانو دا په سپینو جامو کې فرنګیانو دور راغی هغه طالبانو بېخوني میښه و شر فساد دا شر فساد ډلې راغلې دا خبثا لعنت الله علیهم اجمعین الله دې ورسره په دې دنیا کې معامله وکړي الله دې ورسره د بلعامې باور سره نوی سره مبتلا کړي دې د جنګونو وخت راغی جنګونو وخت راغی دا مطمئنه ټول خلک دې دا خو د مجاهدینو کور ده اوس د مجاهدینو د ټولو د عزت وړ ده هر کله به دې د مجاهدو خدمت کوو چېرته به زخمي شو په اسمان ته به لاړه چېرته به څوک شهید شو دې به یې په سر وژړل هلته به ناسته وه بلکل زلمی به پکې یاده بدبخته ده چې د دوو تنظیمانو جنګونه شو والله اعلم چې څه وشو خبیثو دوستمیانو په لاس کې پرېوته د کندوز د چاردرې په ولسوالۍ کې اوسېدله او تقریبا والله اعلم 10 نه اضافه خبیثو مرتدینو دې ته تېری وکړه تجاوز یې وکړه بالاخره دا د دردونکې خبره ده چې هغه خور چې باید د ملالۍ سره په تاریخ کې نوم لیکل شوی وای هغه خور چې باید د ناهید سره نوم لیکل شوی وای د دې خبیثو د ذات البیني جنګونو په نتیجه کې بېعزته شوه بالاخره یې خودکشي وکړله دا وکړي حساب کې د هغې جرم نه و هغه چې خودکشي شرعاً حرامه ده خو دا چې سړی کله په تنګ راشي داسې کارونه هم کوي او زلمی لاړه الله سره یو ځای شو نو داسې زمریان موږ درلودل نو دا وایو چې یا الله همداسې زمریان دا پیدا کړي